د دوستمو عطا محمد نور او نورو سیاسي غړو بیا د طالبانو باره کې څه ویلي او کوم اقدام یې کړی دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په نوم شورا چې عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، استاد سیاف او ځینې نور پخواني سیاسون یې غړي دي، ګیله کړې چې د ملګرو ملتونو له لوري د دوحې راتلونکې ناستې په اړه د طالبانو له سیاسي مخالفینو په ځانګړې توګه دوی سره هیڅ راز مشوره نه ده شوې. یادې شورا په یوې اعلامیې کې چې پرون سه شنبې خپره کړې ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر اساس دغه سازمان باید د ځانګړي استازي په ټاکلو او د غونډو په دایرولو کې سیاسونو سره مشوره وکړي چې تر اوسه یې نه ده کړې. د پخواني جهادي رهبرانو دغه شورا چې ډیر کله له ترکیې څخه په انلاین ډول غونډې جوړوي همداراز نیوکه کړې د ملګرو ملتونو په محوریت تر اوسه د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړي نظر او همغږي شتون نه لري. یادې شورا زیاته کړې چې د پخوانیو سیاسونو له پامه غورځول او مشوره ورسره نه کول به د افغانستان پیچلې قضیه لا اوږده او وضعیت کړکېچن کړي. بلخوا د مقاومت په نوم جبهه چې مشري احمد مسعود کوي ویلي د چین له لوري د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو هڅې د زغم وړ نه دي. د یادې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظري د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له لوري د طالبانو حکومت سفیر د باورلیک منلو ته غبرګونکي خبرداری ورکړی چې د چین دغه شان هڅې اندېښمنونکي دي. نظري په خبره د چین دغه اقدام د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی. طالبانو ته د مشروعیت ورکولو هڅه د ښه ګاونډیتوب ښکارندویي نه کوي. طالبانو بیا د چین دغه اقدام ستایلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې د دې ډلې سفیران ومني. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کې څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.